عافیه صدیقی چا ورکړله؟ افغاني مشرانو د یوې زنانه لپاره هغې ثابت د کافرانو ملکونه وران کړي دي. نن محمد ابن قاسم رحمه الله خو دوباره نشي راپورته کېدلی چې کافرانو باندې اور بل کړي. او زه خپل هغه وروڼو ته هم دا وایم چې کوم میډیا سره تعلق ساتي دا اواز تاسو هم اوچت کوئ. که اواز نشئ اوچتولی بزدلي مه کوئ، دا زموږ اوازونو سره خپل اواز ملګری کوئ. ملګرو راسره رابطې وکړلې چې یاره تاسو په عافیه صدیقي باندې خبره وکئ او د دې د اواز اوچت کوي. ما ویل موږ د اواز چا ته اوچت کو؟ عوامو ته یې اوچت کو. عوامو نه زور شته او که داسې خبرې واوري الټه ترې نفرت شروع کړي زموږ د دې خبرو نه، که نه حکمران ته یې اوچت کو. عافیه صدیقي چا ورکړله؟ هغه حکمران ورکړله. اواز مونږ چا ته اوچت کو؟ چا ته مونږ دا خبرې ورسوه؟ خو یو الله رب العالمین ذات شته چې هغه ته به دا خپل خبر رسو چې یا الله من کمزور یو، من بې وسه یو، من سره څه طاقت نشته رب العالمین، او من په دغه امتحان کې رب العالمین مه راګیرې او دا امتحان رب العالمین په موږ باندې ختم کړي، والله په خپل فضل یې راکولاوه کړي. ځکه نن په هر کور کې غم جوړ دی. دا یو غم یوازې په یو کور باندې نه دی، دا په ټولو مسلمانانو باندې دغه غم دی. او حکمران لم دا ویمه 20 کاله حکمراني وشوله، 2003 نه بندي کړل شوې ده، 2013 هم تیر شو، 10 کاله هغه تیر شو، 2023 رالو، تر اوسه پورې د یو مسلمان حاکم دغه جذبه رانغله چې هغه راپاسي او عافیه صدیقي د مسلمانو هغه خور چې د یو نسوارو په جیلونو کې ده هغه چېرته کې د زندان او د جیل نه راخلاصه کړي. نن د مسلمانې د خور د ازادۍ په خاطر باندې راویښ شبستی یو. که نه دا خبرې به دا تاریخ ولیکي چې پخواني مشرانو د یوې زنانه لپاره هغې ثابت د کافرانو ملکونه وران کړي دي. او اوسني دونه بزدله حاکمان چې 20 کاله یو مسلمان خور عوام په دې چې مسلمانانو ورکړې ده د کافرانو په جیل کې پرته وه چې اواز نه دی پورته کړی دی، چا د هغې لپاره قدم نه دی اخیستی. نن خو بیا معتصم بالله بادشاه نشي راتللی چې بیا په دې انګریزانو کافرانو باندې حمله وکړي. نن محمد ابن قاسم رحمه الله خو دوباره نشي راپورته کېدلی چې کافرانو باندې اور بل کړي. والله چې کوم بادشاه کوم حکمران دا د عزت آواز اوچت کړلو او دا خور د آزاده کړ، قسم دی الله رب العالمین به داسې عزتمن کړي لکه څنګه چې د محمد ابن قاسم رحمه الله او د معتصم بالله هغه آواز اوچت دی، دغه شانتې الله رب العالمین به د دې د آوازونه اوچت کړي. خو که چېرته کې دغې خلکو لږ غیرت وکړلو او زه خپل هغه وروڼو ته هم دا وایم چې کوم میډیا سره تعلق ساتي دا اواز تاسو هم اوچت کوئ. که اواز نشئ اوچتولی بزدلي مه کوئ، دا زموږ اوازونو سره خپل اواز ملګری کوئ. ځکه دا مسلمان خور به تر څو پورې په دې جیل کې پرته وي.